میدان وردګ یو له هغو ولایتونو دی چې د اسلامي امارت په راتګ سره دغه ولایت ته د سوداګرو او صنعتکارانو پاملرنه زیاته شوې. نوموړي ولایت کې په دې وروستیو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې زیاتو کارخونو فعالیت پیل کړی. تقریبا په لسو بخشونو کې برحاله موږ فلحال تولید لرو. په مستقیم ډول تقریبا په لسګونو کسانو ته د کار زمینه پکې مساعده شوې ده او چې په لنډ وخت کې به انشاءالله څو کارخونې نورې هم په فعالیت باندې شروع وکړي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي د یادو کارخونو فعالیت د وطن په ګټه او خلکو ته د ښې کاري زمینې برابرېدل دي. په وینا یې سلګونه وګړي پکې په کار بوخت دي. همدارنګه له نورو پانګوالو هم غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. خوشحاله یو چې د کار زمینه خلکو ته برابر شي او خلکو هم همدغه اولې همدغه خواهش همدغه ارزو ده چې دوی کار غواړي چې کار پیدا شي انشاءالله چې بس خلکو بل اوسه اقتصاد سره سم شي، اقتصاد د خلکو جوړ شي. د خلکو په 100% کې 80% په ګټه باندې دي، 90% 100% حتی خلکو په ګټه باندې دي، ځکه چې دلته خلکو ته یو زمینه د کار مساعده شوې ده او بل د خلکو د فارد د عامل منفیه ده. وړاندې له دې په میدان وردګ ولایت کې یوازې یوې کارخونې فعالیت درلود چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته د ډبرو سکرو پروسس مارکیټ، د پلاستیک تولید، وطني غوړیو او نورو بېلابېلو برخو کې کارخونو فعالیت پیل کړی.